سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري شلمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 11 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې یوه اونۍ به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې کندي باغ لوبډلې د 3-1 میدان په توپیر خپل سیالي فقیرزي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې له 3 کلبونو د 21 ورزشکارانو ترمنځ د لاس چپه کولو سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پای کې د عبدالمالک عبرت کلب ورزشکارانو لومړی مقام ترلاسه کړ. د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د 24 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې 14 ورځې مخکې پیل شوې وې د سوپر افغان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې سوپر افغان لوبډلې خپلې سیالۍ خاندار 11 تورو لوبډلې ته د 2-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو حصې اول ولسوالۍ کې د 9 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د ولی اثر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې ولی اثر لوبډلې د 1-0 ګول په توپیر خپل سیالۍ بهسودو اف سي لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز سرویس تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.